سلامونه. خو زمونږ فصلونه اوس هم په باران دي. بدنصیبي دا ده چې زه یو دوه کیس سټډي فقط ستاسو وړاندې ږدم او بیا تاسو ته فیصله پرېږدم. یو طرف ته 13 جون یا جولای کې د یوګینډا نه راپورټ راغلی و چې په یوګینډا کې 31 میلیون ټن سونه چې کوم ده نو د هغې ذخایر دي یا ریزروز دي یا ریزروایرز دي، هغه دریافت شوي دي، ډسکور شوي دي. 31 میلیون ټن څومره د دې قیمت د یوې اندازې مطابق، د محتاط اندازې مطابق دا 14 ټریلیون ډالرز دي. په یو ټریلیون کې 1000 بیلیون ډالرز وي او 1000 بیلیون ډالر څومره د پاکستان ټوټل بجټ د کال دا 50 بیلیون ډالر دی او بیا په یو ټریلیون کې 1000 بیلیون ډالرز وي. او په یوګینډا دغه افریقایي ملک کې چې کوم ذخایر دریافت شوي دي نو هغه تقریبا د 14 ټریلیون ډالرز دي. خو تاسو ته یاد دي چې اوس که تاسو په انټرنیټ کې سرچ کوئ، ویډیوګانې وګورئ، نو په یوګینډا کې ماشومان ډیر زیات بېوزله، د غذایي کمی ښکاري، بظاهر یې پته لګي د رنګونو نه، د جسامتونو نه چې هغه د مین نیوټریشن ښکاري، د غذایي کمی او د صحت د مسلو ښکاري. هغې په دغه خټو کې او په دغه کانونو کې کار کوي، په مشکله باندې $1 ورځ پیدا کوي او دغه سره زر چاڼ کوي د خاورو نه. یعنی دغه د کانونو ګیر چاپیره لګیایي په لارو کې، په اوبو کې، په کوڅو کې، کوم ځای کې چې دا کانونه دي نو د هغې دغه ویسټ نه د سرو زرو هغه ذرات بیلوي او ځان ته رزق پیدا کوي او ډېر په مشکله باندې $1 یا $2 ماښام ته دغه ماشومان او دغه لویان یعنی لوی خلک هم پکې دیاړي مزدوري کوي. سره د دې چې د یوګینډا دغه وسایل د 14 ټریلیون ډالرو دي. د دې صفا او آسان مطلب دا دی چې د یوګینډا خلکو په ځان باندې خواري نه ده کړې، په هیومن ډیولپمنټ باندې، امن و امان، تعلیم، انسانی پرمختګ، هنرمندي، سکیلز که هغه سافت دي او که هغه هارد دي، د سیاست سکیل، د کارخانهدارۍ سکیل، د هنر او د روزګار او د اکټیویشن یا د دغه ذخایرو د راویستو هنر، دغسې لویې کمپنیانې چې هلته موجود وي، لوکل خپلې چې هغه دغه وسایل هغې په خپله ګټه باندې راوستي وي، نه چې په $1 ورځ باندې یعنې په 200-300 هلته دیاړي او مزدوري کولې یا ټوله ورځ خاورې چڼ کولې. تاسو ته یاد دی اوس راځم په افغانستان کې ذخایر دریافت شوي دي. لیتیم یو داسې دات دی چې کوم ملګرو ساینس ویلی دی نو هغوی پرې پوهېږي چې دا اوس زما غږ تاسو ته رسي نو دا مایکروفون چې کوم دی نو په دې کې د لیتیم د دغه دات یا د دغه میټل استعمال شوی دی. دا کومه کیمره چې ده، دا کوم موبایل چې دی، د دې شاته چې کومه بیټري ده، دا اوس چې کوم نن سبا هایبریډ او الکتریک کارز دي او د هغې باندې ریسرچز روان دي او مارکیټ ته ډېر په تیزۍ سره ترکي والا او انډیا والا یعنی د دویمې درجې ترقي یافته ملکونه یا ترقي پذیر ملکونه هم لګیا دي هایبریډ ګاډي جوړوي او مارکیټ کوي او په راتلونکي وخت کې او ډېر نږدې راتلونکي وخت کې 15 کاله 6 کاله یا زیات نه زیات 10 کاله کې د تیلو په ځای باندې په لیتیم بیسډ یا د لیتیم نه جوړو بیټریانو باندې د دنیا انحصار کیږي، یعنی د گاړو انحصار، یعنی د تګ راتګ انحصار. اوس په دې باندې کار روان دی چې څومره د بیټرۍ د لایف چې کوم دی یعنی بیټرۍ د ډسچارج چې کوم دی یا د بیټرۍ د کیپیسټي او بیک اپ چې کوم دی دا څومره وغځولی شي، څومره سیوا کړی شي او دا لګیا دی وخت په وخت سیوا کیږي. موږ تاسو ګورو 15 کاله مخکې چې کومې بیټرۍ به موږ کوم ښه سمارټ فون به موږ 2 غنټې ویډیو نه سپورټ کوله، هغه اوس یو بیکاره سمارټ فون موږ 8 غنټې او 10 غنټې زمونږ یعنی ویډیو ور باندې ګورو یا لیکچر ور باندې ګورو یا ریکارډینګ ور باندې کو، خو زمونږ موبایل مونږ سپورټ کوي. یعنی دغه او دا ټول برکت چې دی نو دا د لیتیم نه جوړو بیټریانو دی. لکه لیتیم یو ډېر ښه چارج اخیستونکی یا د زیات وخت لپاره چارج سټور کوونکی دات دی او دا په چلی کې او په چاټ کې او یو بل ملک دی هلته ډېر زیات پیدا کیږي. امریکا دا دغه ملکونو ترڅنګ د چین نه ډېر زیات په غټ مقدار کې راغواړي. دا په ټول دغه څومره چپ ټیکنالوژي ده یا الکتریک کارز ټیکنالوژي ده یا څومره چې الکترونکس دي، الکترونیک ډیوایسز دي، په دې ټولو کې دغه لیتیم استعمالیږي او ډېر زیات د چاینا نه او چاینا په خپله هم د چاډ نه او د چلی نه دغسې ملکونو نه دریافت درآمد کوي، یعنی دغه ملکونه برآمد کوي او دغه لوی ملکونه، لوی ترقي یافته ملکونه دغه سیلیکان کې چې څوک کار کوي، سیلیکان ویلی US
نو هغوی د امپورټ کوي د دغه چاډ نه او چیلي نه. خو د چاډ او چیلي دغه دریم ملک نوم زمانه هیر دی. د دغه ټولو ذخایر چې موږ راغونډ کړو د لیتیم، نو د افغانستان ذخایر د هغې نه څو چونده سیوا دي، او دا اندازه د 2020 21 او 22 نه ده، بلکې دا د 2004 نه دا سټډي دا سروې شوي دا US یونایټډ سټیټس جیولوجیکل سروې دی یو سروې کړي دا یو اندازې لګولي دا اسسمنټ یې کړی دی صرف په قندوز کې، په هرات کې، په لوګر کې، په دې درې صوبو کې یا دې درې وړو سیمو کې په افغانستان کې صوبې ډېرې وړې وي، یعنې په جغرافیایي او د آبادۍ په حساب سره صرف په دې درې صوبو کې چې هغوی کوم اسسمنټ کړی دی د هغوی د وینا مطابق دلته چې کوم لیتیم موجود دی او ښه اور یعنې ښه آیسوټوپس یا ښه شکل کې چې دلته موجود دی، نو هغه د 3000 ټریلیون US ډالر دی. 3000 ټریلیون US ډالر تقریبا 30,000 ارب ډالر. 30,000 ارب ډالر مطلب د پاکستان سالانه بجټ کل ملا کر د ګرانټ سره او د لون سره او د ټول ټیکسونو د ټول درآمدات برآمدات هر څه چې یو ځای کې خپله مدن یو ځای کې، نو دا تقریبا 50 یا 60 بیلیونه ډالر جوړیږي، صرف 50-60 بیلیونه. خو په دغه درې صوبو کې دومره لیتیم موجود دی، او لیتیم څومره اهمیت دی په راتلونکي 15-16 کاله کې به تاسو ته پته ولګي سم چې پېټرول یو کامن نوم دی د هر سړي، یعنی که پړه لیکه دی، که په ساینس پوه دی که نه، په دنیا پوه دی که نه، پېټرول او ډیزل پیژني. دغسې به 15 کاله بعد لیتیم د پېټرولو په شان خلک پیژني، ځکه چې د دې اهمیت د پېټرول نه ډېر زیات سیوا دی. خو بدنصیبي دا ده چې ورسره د دغه ریپورټ ترڅنګ دا په 2009-10 کې په فوربس میګزین کې او په بلومبرګ کې چاپ شوی دی دغه رپورټ. د نن نه 12 کاله وړاندې اوس په دې کې نور اسسمنټ کول، نورې اندازې لګول کېدای شي د دې نه هم زیات څه وایي. خو که موږ دغه بنیادي هم فرض کړو، نو بل طرف ته د یونیسیف ریپورټ دی چې په افغانستان کې 15 میلیونه انسانان چې دي، نو هغه د ژوند یعنې د خوراک د کمی سره مخامخ دي، د لوږې تندې سره دا ماشومان مخامخ دي. ټوټل د هغې اندازه دا ده چې د 10 نه واله د 15-20 میلیون پورې خلک چې کوم دی، د 1.5 کروڑ پورې خلک دا په راتلونکي وخت کې د لوږې تندې سره د مخامخ کېدو دی. نه صرف په مخامخ کېدو دی بلکې مخامخ شوي دي. موږ تاسو ګورو نه صرف هلته بلکې دلته په پاکستان کې، په هندوستان کې، او دا قدرتی وسایل صرف لیتیم نه، صرف یورینیم نه، صرف نور قیمتي د دې ترڅنګ نور قیمتي داتونه د ځمکه چې کوم ده، نو دا ریچ ده، دا ډکه ده. خو بدنصیبي دا ده چې یو خو زموږ هغه هیومن ډیولپمنټ نه دی چې هغه موږ په انساني ترقۍ باندې د انسان په مهارتونو باندې کار نه دی کړی، په تعلیم باندې هم کار نه دی کړی. دا بنیادي خبرو مې یو بل ته رامخامخ کړي نه دي، دا بنیادي سبقونه یو بل ته نه دي رامخامخ کړي، په دې خپلو وسایلو هم چېرته فکر نه دی کړی. د دې د ایکسپلوریشن او د دې د اسکیویشن، د دې د راویستو، د دې د پروسیسینګ موږ سره خپل هغه یعنې صلاحیتونه نشته، ټکنالوژي نشته، یا زده کړه مو نشته، یا مو توان نشته، یا بجټ نشته، او د دې ترڅنګ بله دا هم ده چې امن نشته. ټول نه غټه خبره دا ده چې دغه رپورټ کې دغه US یعنې US جیولوجیکل سروې په خپل رپورټ کې یو کوټیشن د چا د قول لیکلی دی چې که صرف یوه دهایي په 2010 کې هغوی رپورټ ورکړی دی چې که صرف یوه دهایي په افغانستان کې امن پاتې شي، نو افغانستان به د دنیا د ټولو نه ریچسټ، یا افغانستان would be the richest country یا the richest state on the earth، یعنی په دنیا کې به د ټولو نه مالدارترین هیوادي که چېرته یو ډیکیډ، یو 10 کاله، صرف او صرف 10 کاله دغلته امن پاتې شي. دا که په خیبر پښتونخوا کې پاتې شي، دا که په بلوچستان کې پاتې شي، او د امن ترڅنګ چې کوم دی نو په انساني مهارتونو باندې او په تعلیم باندې کار وشي، او په دغسې یو بل ته رامخامخ شي، نو دنیا یعنې زموږ سره دغه وسایل چې هغه د تیلو ډېر ښه متبادل دي، لیتیم دی او که یورینیم دی، یعنې اوس په راتلونکي وخت کې به دغه ډیمون نه بجلی پیدا کول چې کوم دي، دا به یو ډېر ګران عملي. د لیتیم د یو راډ نه به دومره بجلی جوړیږي چې هغه به دا چې موږ 10 کاله او 15 کاله په یو ډیم باندې اربونه ډالره لګي او هغه کنسټرکشن کېږي، پای کې انسانان وخت ضایع کېږي او ریسورسز او وخت، یعنی بله ډېر خواري ورپغاړئ. سیاسي مسلې پکې په خپل ځای باندې د هغې دپاره فنډینګ یا کراؤډ فنډینګ پیدا کول، د ورلډ بینک ته مینت او یو ته مینت بل ته مینت، د هغې په ځای باندې یو راډ به د دې لیتیم یا د یورینیم یو راډ چې هغه په نیوکلیر ریاکټر کې پراپرلی پروسس شي، نو هغه به دومره انرژي پیدا کوي چې دغه 2000-3000 میګاواټو د ډیم برابره وي. نو نه صرف دا زده کړه
بلکې په دې ځان پوهه کول چې دا قدرتي وسایل چې کوم دي دا موږ له خدای راکړي دي که په عربو کې د پیټرول په شکل کې وسایل دنیا ته ورکړي وو هغې ته ورکړي هغې پې خپل ژوند بدل کړه دغسې په یو ایس ته دغسې مغربي طاقتونو ته بلکې هلته خو د وسایلو صرف نشوالی دی بلته خو صرف او صرف هیومن ریسورسز دي ښه انسانان دي هیومن ریسورسز هغه په ټریننګز باندې په ایجوکیشن باندې کله چې یو امنیتي امني او ژوندي انسانان په بنیادي او ساينس وي چېرته سوشل ساينس وي چېرته ګورننس وي ښه ګورننس وي د کرپشن نه پاک نظامي د خلکو د خوښې نظام وي نو هلته هغې هغه د خپل ژوند بغیر د دې وسایلو نه چې نه لیتیم او نه پیټرولیم او نه داسې نور وسایل خو هغې خپل د دې فطري وسایلو نه علاوه په انساني وسایلو باندې دومره کار کړی چې خپل ژوند یې بدل کړی دی نو زموږ دپاره هم دا زده کړه ده چې که زموږ ژوند هر څنګه تیر شي کم از کم خپل راتلونکي نسلونو ته دا خامخا دا خبره وریاده کړو چې زموږ او ستاسو په دې خاوره کې په دې پاکستان کې په دې افغانستان کې په دې هندوستان کې په دې ایران کې دومره وسایل دي چې هغه موږ د دې لوږې تندې خلاف د هتیار په طور باندې استعمالولی شو په ځای د دې چې د ټوپک کار ترې واخلو په ځای د دې چې د نفرت کار ترې واخلو هغه د دې جهالت خلاف استعمالولی شو هغه د دې فقر هغه د دې یعنی د دې جنګونو د دې جنګ د معیشت په ځای باندې موږ یو بل متوازي بلکې د دې نه ښه معیشت چې دی نو هغه ودرولی شو صرف او صرف د حساسیت صرف او صرف د دې راپېژندل چې څوک راته راوپېژني او د دې خبرې ریالایز کول چې د دې ټولو څیزونو لپاره د امن او په خپل راتلونکي نسلونو باندې که هغه نر دي او که ښځې دي په هغې باندې زده کړې او د ساینس دنیا ته تلل او دغسې د ګورننس معیار ښه کول چې په وسایلو باندې نه صرف د خلکو قابو پاتې شي بلکې د خلکو په بهترۍ کې وسایل هسې نه چې وسایل بیا بل څوک لوټ کړي او مقامي خلک بیا د یوګینډا د خلکو غوندې په $2-3 ورځ باندې ټول ورځ خواري مزدوري کوي یا د افغانانو غوندې د لوږې او تندې سره مخامخ وي نو دا خبرې ډېرې زیاتې اوږدې شوې خو دا خبرې ډېرې زیاتې ضروري وي نو ما ګڼل چې تاسو سره دا یو 2 کیس سټډیز فقط شریک کړم او که تاسو نورو ملګرو سره شریک کړو نو ډېر زیات مشکور به یم که چاته خیر په دې معنی ورسي چې یو څوک کم از کم د چا په ذهن کې راشي او زموږ راتلونکي نسلونه دا خبره ریالایز کړي او د خپلو وسایلو د قدرتي وسایلو احساس ورته وشي او په انساني وسایلو باندې کار وکړي د ټولو د وخت راکولو یو جهان مننه کورم ودان